السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یا بیبي اختر مبارک شي. ستاسو د ټولو دې مبارک شي او وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یې زما ګوډیانو ښې یې؟ ټول ټیک ټاک یې؟ د اختر ورځ څنګه ده ښه ده؟ ډېره زیاته خوشحاله شوم چې ټولې ما له اختر له رالې د اختر مبارکۍ له رالې. خو یو تپوس ته نه دا کوم چې ټولو ماسکونه له خیره اچولي دي. د اختر زبرګ ورځ ده، درنه ورځ ده، د خوشحالو ورځ ده. کال پس اختر راغی که نه؟ کال پس موږ روجې ونیولې. الله تعالی فرمایي دا 11 میاشتې ستاسو دي او دا یو میاشت زما ده. نو دا د زبرګه روجه تېره شوه، موږ پکې عبادتونه وکړل. چا ختمونه کړي دي؟ یا بیبي ما هم کړی. دام ډیره ده، دام ډیره غټه خبره ده چې ګوره تاسو یو ختم وکړو په لاسو خو لا وړې په دې به م الله تعالی ډېر زیات خوشحاله شوي. خو بچیه خفګان مې په دې یوه خبره دی، خوشحاله خو په دې اختر ډېره یم چې زموږ کال پس روجه ونیوله، کال پس اختر راغی او شکر الحمدلله موږ په لاسو خپو روغ یو سلامت یو. خو دا راته ووایه چې دا ماسکونه ولې اچولي دي؟ دې مرۍ کې م ځوړند کړي دي؟ یا بیبي کرونا ده. وای ماته زار کی ماته قربان کی چې نیا بیبي کرونا ده. دغه ځای خو مې زړه پړک شوي که نه؟ خو بچي کرونا ده. په روز کالم چې دقه شانتې د ازبرګه میاشت د روجې شروع شوه نو کرونا شروع شوه. یاد دي درته؟ هر څه بند شو، د عبادتونو میاشته. زمونږ عملونه خراب دي، زمونږ نیتونه خراب دي، زمونږ په زړه کې کینه ده، بغض دی، یو بل ته درغلی یو، یو بل له خپې وخو په دې روجه کې دې خوا مونځ وکړو، دې خوا د قرآن شریف نه پاسو، دې خوا نارینه د جومات نه راشي، خو یو بل ته م زړونه نه صفا کېږي. او خاص کر زما دا خویندې، زمونږ دا مشرانې، نو یه بچیا زه خو په دې حیرانه پریشانه یم چې آخر موږ به د زړونه دا بغض او دا کینه کله وباسو؟ پکار چې خپل زړونه صفا کړو، یو بل ته خپلو کې مسلمانان ورونه او خویندې دي، ټول مسلمانان یو. که موږ کینه وساتو، که موږ بغض یو بل ته په زړه کې وساتو، نو موږ به ترې څه جوړ کړو؟ اسم ترې نشو جوړولی، اسم ترې نشو جوړولی. خو موږ له پکار دی چې دا خپل نیتونه صفا کړو. یو بل ته دا زبرګه روجه به تېره شوه او دا د اختر زبرګه ورځ ده. په کال پس روجه راځي، په کال پس اختر راځي. جی د اسلام په بوک کې ویل موږ ټول رونه خویندې یو. بالکل اسلام په دین کې دا ویلی شي چې مسلمانان ټول رونه خویندې دي او د زنجیر په شانتې یو کړی دي. زمونږ غم یو دی، زمونږ درد یو دی، دا زمونږ شریک دي. پکار دی چې په یو مسلمان باندې افت راشي، سخته پې راشي، نو بل ګاونډي مسلمان له پکار دی چې د هغه په سخته کې پکار راشو، زر هغه له منډه کړو. که د دولت وس مو نه رسي نو پکار دی چې منډه ووخو، هسپتال ته یې ورسوو، څه بل امداد ورسره وکړو، د پیسې امداد ورسره وکړو چې په هغه څه سختۍ چې هغه موږ خپله سخته وګڼو. د دې ته مسلمان ویلی شي. خلوري تا وختي څه خبره کوله؟ یا بیبي زموږ په کلي کې یو جینۍ ښځه مړه شوې وه. همدې په کور کې سمې چغه وې چې موږ بللو. همدې په موږ ورته چې تاسو ولې جاړئ؟ زموږ مور مړه شوې، موږ اوس بلکل یوازې شوو، موږ اوس دا کپړې د هر سال نه. نو ما پلار ته وویل، نو پلار مې ویل چې موږ به دې له هېڅ دغه هم نه ورکوو. دا پلار هغه به له بلکل لږ نه ورکوو چې څه مې موږ به چې لکه موږ به له دا کمې نه محسوس کوو چې د دې پلار وفات شو، د اختر ورځ ده، نو د دې جامې نشته، د دې پیزار نشته. نو دا خو ډېره ښکلې خبره ده، دا خو ډېره ښه خبره ده، دا خو د غیرت خبره ده، دا خو د پښتو خبره ده. آیا موږ غیرت او پښتو دا کوو؟ څه وایو؟ تا راته وختي څه خبره کوله د کرونا په باره کې؟ نن سبا دا باباګان او بیګان دا ډول محسوس کوي چې دا کرونا روتي دا شکر دی الحمدلله چې زموږ نیا بیبي دا محسوس کوي چې دلته کې دا کرونا ده. موږ ډېر احتیاط ډېر زیات کار پکوړي، لکه زموږ نیا خو تعلیم یافته ده، نور خو نه دي که نه. نو هغې څه وایي؟ هغې وایي چې لکه هغې نه چې بار نه وراشي لاسونه ماسونه هېڅ هم نه وینځي، ډارګي کمرو ته نه کېږي. او شکر الحمدلله موږ چې د بار نه هم راشو نو لاسونه هر څه وینځو، مخ وینځو، سینیټایزر هر څه ولګوو، ماکس موږ اوس شکر الحمدلله موږ اوس ماکس په کور کې مچوو. نو لکه ستا په خبره دا پوه شومه چې لکه ګوره دا نیا بیبي پوهېږي نو تاسو ته خبره کوي. په دې کلو کې، په دې ښاریه کې ډېر خلک تاسو وګورئ څه وایي
کرونا غپ دی یا بیبي نن سبا خو خلکو له غاړې مور کې خلک پوه لکه سلام به داسې نه کوي لرې نه به سلام کوي او دیو خلکو نن سبا غاړې ورکوي یا بچیانو چې هوښیار خلک دي همدقه شانتې کوي چې د لرې نه ورته داسې وکړي او وي السلام علیکم جی یا بیبي نه پوهېږي موږ له پکار چې موږ یې پوهیو نو موږ له پکار دی یا لورې چې موږ یې پوهیو بله ورځ مې یو ښځه پوهیوله وایي زما نه په عمر کې سیوا وه ما ته یې وي دا ته څه وې الټې زه پړه کولم ما ته یې وي ته نه پوهېږې سره د طالبه وي کرونا څه ته وایي وي کوم دی چې ښکاري او زموږ ایمان مضبوط دی خپلې خورې په موږ کرونا نه لګي دا زموږ غیرت او پښتو وی نو غیرت او پښتو یې لبي له کرونا ته پاتې شوه یا زما خویندو یا زما نه مشرانو یا زما کشرانو بچو دا دروغ دی کرونا شته هسې د ځانه ځانه خبرې مه کوې دا مرض دی ولې چې زمونږ شوګر وي نو موږ ډاکټر له نوځو چې زمونږ بلډ پریشر وي موږ ډاکټر له نوځو چې زمونږ تبه وي که نه نو موږ ډاکټر له نوځو نو ډاکټر زمونږ چیک اپ وکړي وي شوګر هم دی دا مه خورئ پرهیز وکړئ کنې ختمه به شي مړه به شي بلډ پریشر هم دی دا پرهیز وکړئ کنې خورې ختمه به دې شي مړه به شي وي بیا به شي نو موږ راشو کور کې خپلو بچو ته وایو خپل سختن ته وایو بلډ پریشر مې های شوی و شوګر مې های شوی و نو موږ پرهیز شروع کړو نو دقه شان دا مرض هم دی که نه د خدای خاطر وکړې دې جولې ته وګورې دا مرض شته دا دروغ نه دی او چې د چا په کور راغلی ده که نه او بندیان تېتلي دي نو که هغې بیا مړه شي نو هغه ښخېدو ته هم نه پرېږدي هغه مخ کتو ته هم نه پرېږدي ای هی خوږه مور به یو په دې کور کې به پرته او د دغې بچو سره به په تالي تیارۍ وله پخۍ سړۍ او کور ته به تالي باندې به ورته کښېني هغې به یې وخوري بیا دقه خوږه مور چې کومه ده جي دا چا باندې چې کرونا راغلی دا وایرس پرې راغلی نو دا ګپ نه ښکاري د نورو خلکو دا سم ګپ ښکاري چې دا کرونا نه وایي بچیانو دا خلک نه پوهېږي که نه نو نه ورته جاهلان ویلی شم او نه ورته جټ ویلی شم چې په دې هم خفه کېږم دا ناپوهه خلک دی دا بلکل ناپوهه خلک دی جي لورم وګوره زار مې کې د ماشومه ما زار کې قربان مې کې وړه ماشومه او دی دا ماشومه دا وګوره نو چې دی دا ماسک اچولی دی هغه څونه ماشومه د هغې ماسک اچولی دی په دې خوشحاله شم چې ټولو ماسکونه اچولی دي نو موږ پوه خلک یو موږ چې دا ماسکونه اچولی دي جی دا یې ته ښکاري نه خو چې کله پرې راشي بیا ورته پته ولګي یا لورې الله دې په هېچا هم نه راولي الله دې په دشمن په کافر هم نه راولي خدای دې دا مرض لرې کړي او زه ویم په تورو غرونو دی واچولي کې الله دې غیب کې پوه شوې نه په لکه دا خو د انسانیت ګوره انسانیت خو شته په دنیا کې که نه نبي علیه السلام فرمایلو یو کس ترې روان و مخې ته نو یو صحابي وله په مخه راغی نو سلام کې ورته مخکې پهلو وکړو چې مخکې پهلې یې ورته وکړو نو هغه ورته وفرمایل چې نبي تا خو مسلمان نه دی تا خو کافر دی نو تا ورته ولې پهل وکړو هغې وی چې که مسلمان نه دی خو انسان خو دی که نه ځکه مې ورته پهل په دغه کې وکړو په سلام کې وکړو نو چې ګوره هغې داسې فرمایلي نو که هغه مسلمان نه دی هغه هندو دی هغه کافر دی هغه عیسائی دی هغه سیک دی خو انسان خو دی که نه که په هغه دا مرض راغی خدای مکړه نو موږ به نه خفه کېږو د هغه دا کور روان شو سړی پکې مړه شو ښځه پکې مړه شوه نو موږ به نه خفه کېږو موږ به نه یریږو نو بچو د کرونا نه یریږې مه خو د کرونا نه احتیاط لازمي دارې چې د خپل ځان احتیاط بې ضرورته د کوره مه وځې او میندو ته هم وایه چې بې ضرورته چا کره مه ځئ راځئ ګوره داسې حالات دي تاسو به لیدلي نو بچې وګورئ که نه دا بازارونه څنګه خوشي او بند پراته دي سکولونه ستاسو بند شو که نه دوکانونه بند شو د خلکو خوراکونه هر څه بند شو ښه ګاډي بند شو وډې بندې شوې هر څه دقه شان چې وګورئ نو خوشې میدانونه پراته دي چې بار دی بازار ته وځې نو زړه د بنده خفه شي چې خدایه دا بازارونه خو به د انسانانو په وجه د خلکو په وجه باندې ډک پراته ته څه وایې زویه دا خلک دا کرونا هسې ګپ کوي دا چې په چا باندې راشي هغه ته پته لګي بلکل بچې ګوره وي دا چې په چا باندې راشي نو هغه ته پته لګي خلک د سر دړ هسې ګپ ګړي خو چې د سر دړ په چا راشي نو هغې ته پته لګي چې د سر دړ څه ته وایي دا خو یې هغه بنده محسوس کوي چې په چا دا درانه راشي او په کمره کې یې بند کړي او څه چل کوي چې خوراک وله په دروازه کې ورکوي او یې ور دي دپسې بند دي ماسک دې اچولی څوک وله دننه نشي تللی داسې ده که نه اورېدلي به هم وي ښه بچې خبره مې کوله د دین زمونږ دین د انسانیت دین دی او هغه چې کوم دی نو موږ ته ښوونه د انسانیت کوي په دې کې دا نشته چې دا کافر دی دا مسلمان دی خبره دا ده بچې چې هغه موږ له د صبر او د برداشت چې په مسلمان کې صبر دی برداشت دی که څوک موږ په کاڼي ولي که څوک موږ په ګټه ولي که څوک موږ ته کنځل کوي ناروا وي
مسلمان له پکار دی مسلمان له پکار دی چې د صبر نه کار والی. جی زموږ په دې کې بابا د دماغ د بیماري ده نو هغه ته کنځلې کوي دغه خپل دغه کوي چې هلته کې لږه وینا کوي. او جی موږ لږ پوهېږو مشران هم لږ پوهېږي چې لږ دا دماغ بیمار دی او موږ لږ صبر وکړو ورته. څومره ښکلې خبره ده چې لکه په محله کې مشر بابا دی د هغه دماغ کار نه کوي کیدای شي بیماري کیدای شي بلډ پریشر یې هاي نو تاسو د هغه څه کوئ تاسو د هغه خیال ساتئ د هغه د زړه خیال ساتئ نو د صبر نه کار والی د برداشت نه کار والی دقسې موږ کشرانو له پکار دي که په کور کې مشراني که په کور کې کشراني نو پکار دي چې صبر وکړو د برداشت نه کار والو نو جنګ به نه کېږي جګړې به نه کېږي. وی بله ورځ مې واورېدله الله وی د یو خاندان خلکو او 6 کسان لاړل په اوبخور باندې وي یو بل قتل کړل د ترونو راوړي وو ترونه او د ترونو راوړي بچي وو او سیو کړله چې د اوبو په ټوبویل باندې چې یو وی زما نمبر دی په اوبخوره او بل وی چې زما نو یې د خدای مسلمانانو ولې داسې کوې صبر وکړې او د رشتو پہچان وکړې چې دا مې د تره زوی دی دا مې د ماما زوی دی دا مو ګاونډی دی رشتې خوږې دي رشتې ګرانې دي دا اوبو او دا ځمکې او دا کاڼي لوټې او دا کورونه دا هر څه پیدا کیږي خو انسان نه پیدا کیږي. زما یو تله دی هغه زما پلار سره هله جګړه کوي خو مونږ پلار ته وایو ته ولې چوپې ویدنه به هغه جنګ کې الله بدلار تپوس کوي زما ته څومره ښکلې خبره ستا پلار کوي وګوره شاباش چې لږ اتره دی خیر دی بیمار به یا به دماغي بیماري یا به د دماغو نه لږ تیزي نو چې ستا بابا سره جګړه کوي نو پلار دی وایي چې خدای شتې زه ورته څه نه ویم نو هغې څومره خاطر کوي. اصل خبره دا ده زموږ د دین چې موږ د یو بل خاطر وکړو نو چې خاطر هم وکړو نو د یو بل خیال هم وساتو نو بل ګاونډي یا که په محله کې څوک روان وي هغه به ویه فرید شه وګوره دا څومره ښه انسان و هغه ورته ډېر بد رد وي خو دی خاطر وکړو د برداشت نه کار واخیسته د صبر وکړو په خولې یې به ته هېڅ ونه وي نو کنځل هغه وینا هغه خبرې خو په موږ پورې نه نښلي داسې ده که نه که داسې تاسو په اسکولونو کې د یو څوک د سره جګړې کوي یا مو ملګري د سره جنګ جګړه وکړي نو که تاسو چپ شئ او هغه له جواب ورنه کې خپل کلاس ته راشئ پوه شوې خپل کار سره کار وساتئ خپل میز سره کار وساتئ نو ستاسو خو پیسه نه کمیږي داسې ده که نه همداسې به کوې که نه نه بچې دا خو پکار دي موږ له ګوره چې زمونږ دین دا وایي زمونږ اسلام دا وایي نبي علیه السلام دا فرمایلي وو چې یو بل سره ښه اوسئ الله تعالی به په هغې جان کې زمونږ نه د څه تپوس کوي زمونږ نه به دا تپوس کوي او الله تعالی به زمونږ نه دا تپوس کوي چې په دې ځمکه مې رالیږلې وي آیا تا دا وخت څنګه تېر کو بچی وایا یا بیبي چې جنت ته لاړ شي نو الله تعالی به زما پیلې د مونځ په باره خبرې شاباش ګوره مونځ خو فرض دی که نه چې په هېڅ حال کې به هم ته مونځ نه پرېږدې که ته ډېر بیمار شې نو ته په اشارو مونځ کې خو کې به د الله عبادت دی دغسې روژه هم فرض ده ښه دا راته ووایه چې روژې چا چا ونیولې او څو ونیولې دې ځای نه به تپوس کوم څو روژې دې ونیولې بس دا خو دومره ښې روژې وي که نه څومره اسانې روژې وي دا خو ماشومان هم نیوې شوي او تاسو ټولې دې ونیولې شاباش ګوره چې دقسې د وړوکوالي نه روژې نیسئ که نه نو چې بیا لوی شئ زما عمره شئ بیا به عادت یې جی زموږ مور ویس نه چې په ځان عادت کوي بیا چې غټ شي بیا پیدا موږ خو پښتانه په دې وجه تکړه یو چې د وړوکوالي نه په ځان عادت کړو او مور هم د پښمني پاس د پښمني به څومره خوند و او چې بیا هم نه پاسئ مور نو ما خو به بیا په ناره روژه نیوله چې زه به خپلې بېبې نه پاسم قلونې تاسو ونیولې ما هم 5 ونیسلې شاباش دا 5 ډېر شي دي او زویه تاسو ونیولې ما 3 بس دا هم ډېر شی وي ډېر شی بلا ثواب دی وشو او زویه تا شاباش ښه دا دواړه خو وړي دي او ته راته ووایي شاباش تا خو به ټولې ولې ستا خو ما ته پته لګي تا به ټولې نیولې او لور یې تا شپږو بس دا هم ډېرې دي خو دې نیولې او تا لوره 5 شاباش جی ما چې الوجې نیسې نو ما ته ونه کالیده وی اوس یې نیسې او بیا چې الوجو نیسل وي نو بیا به یې نه نیسې وی ولې به یې نه نیسم چې د اوس نه عادت شوم
او تاسو عادت کړم نو بیا به که خیر ټول عمر نشم الله دې تاسو ټول له جندر په کې سره کې روزه سم آسان خو چې اخر یو 5 منټ پاتې بیا سم ګرانه شوه روزه بیا په خلکو ټیم نه تېرېده اصل خبره داره چې هغه مونږ یې رس په مخه اغوښتي یو ولې چې درستخان وغواړو او سره د شربتونو پې د دنیا خوراکونه کیدو او څومره ډېر ارسه الله را پیدا کړي هغې وخت له که نه نو مونږ وایو چې خدایه څه څه به خورو او کله به یې خورو او کله به بانګ وایي تاسو ته پته شته الله تعالی فرشتو ته فرمایي چې وګوره که نه زما دې بندیانو ته هر څه به ته پراته دي خو چې زما ذکر شروع شي نو الله به دې روژه ماتي چې ملا وایي الله اکبر نو موږ زر یا روژه ماته کړو اول دعا وکړو نو که کجوري باندې ماته کړه که په شربت باندې ماته کړه که په بل څه باندې ماته کړه صحیح ده نو موږ هغه روژه ماته کړو خو چې یو ګیلاس شربت وڅښو بیا زموږ پروا هم نه داسې ده که نه یا بیبي چې روژې نیسي نو ثواب درته ملاویږي ګوره د مونځ ثواب درته ډېر ملاویږي که چا سره لږ ښه وکړي په چا روژه ماته کړي د هغې بل ثواب دی که چا له یو کټورې اوبه هم ورکړې بچې د هغې دونه ثواب دی که ته نفل وکړې د هغې هم ډېر ثواب دی که ته پکې قضا مونځ راوګرځې نو بچې د هغې هم ډېر ثواب دی نو روژه د عبادتونو نه ډکه میاشت ده جي لورم یا یې په روژه کې چې یو کجونه مو ورکړي په هغې کې هم ثواب دی نو چې یو کجوره چاله ورکړي نو په هغې باندې به هغه روژه ماته کړي که نه نو په هغې چا ټوله ورځ هغه روژه نیولې ده او د پېشمنۍ یې کړې دی او بیا څه نه دي نو چې ستا په یوه روژه په یو کجوره هغه روژه ماته کړه نو څومره ثواب یې دي جي یا موږ خو هر ماښام هم تراویح هم کولې او تهجد ماسخوتن هم کوله او تهجد مونځ خو ډېر ضروري دی کو به مو درځي دله شاباش جي یا بیبي چې روژو کې به زه پلار سره تراویح لم تلم شاباش نو ښه ده چې تاسو پرې زده کړئ چې جومات ته ځئ صرف د سکول سبق خو نه دی ګوره سکولونه خو هم بند دي بس دی به هم دقه شانتې ټپ پرتي کتابونه ها نو دا خو روژه وه او دا خو زبرګه میاشت وه د عبادت میاشت وه پکار دی چې څه پکې زده کړې اورېږه لورې د هغه نه تپوس کوم نو څه وې مونږ چې روژه ماتې کوو نو ماته هسته پلاتې اوبه ماته پلاتې شربت نو ماته څوک وایي نیکه نه یې وایي زه نه څکم نو ماته یو پیاز نیکه وویل ته دا ولې نه څکې هم چې څوک زر زر څکي هغه چې شیطان او چې څوک لولو څکي هغه چې او روژه چې ماتوې شربت چې څکې د هغه مطلب دا و چې په یو ساه به نه څکې ٹھیک شو که نه په یو ساه به نه څکې په کلاره کلاره په ګوټونو ګوټونو کې به څکې نه په دې ثواب دی او چې په یو ساه یې موږ وڅکو نو کیدای شي هغه اوبه راباندې بد هم راشي کیدای شي شربت زموږ هم تلي اوس راته ته وایه ګوډې تا څه وي یا ما په روژو کې دوه پرې تهجد مونځ شاباش او نیا بیبي تم دوا کوله یا نه غواړو نیا بیبي بس تاسو یاد هم نه وه دعا کړې وه غړې وه چې نیا بیبي دې الله ژوند ورکړي لږه بیمار یم چې الله دې ورته صحت ورکړي او ما به هم تاسو ټولو ته بلکې ټولو مسلمانانو ته به دوا کړې ده چې یا الله موږ به چې یو شی زما پاپا وایي نیا بیبي ته پکې خامخا دعا وکړې ګوره الله دې پلار له ژوند ورکړه ولې ډېر ډېر خوشحاله که ستاسو به خوشحاله جي موږ به چې تراویح ته ودرېدو پلار به چې نیا بیبي ته پکې دعا وکړې نو خلک وایي که نه چې مشران یاد کړي دقه شان چې ما به دعا کوله مونځ به مې وکړو نو ما به وي یا الله چې څوک بیماران دي هغې له صحت ورکړي او یا الله خپل ټول مسلمانانو ته خدای لوی خیر پېښ کړي جي یا بیبي ما ته موري په غرنۍ جمعه باندې روژه ونیسه سم ثواب دی پکې بالکل ډېره ښه خبره یې درته کړې ده بچې چې مشران کومه خبره کوي هغه بالکل صحیح خبره ده یا بیبي ما ته مور وایي که نه چې وایي اولنۍ او اخرنۍ روژه ونیسي نو غونډې پکې راشي ثواب یې ډېر زیات دی یا بیبي موږ له پکار چې موږ په روژه کې د غریبانو ډېر زیات خیال وساتو بالکل بچې موږ له پکار دي چې موږ په دې روژه کې د غریبانو خلکو ډېر زیات خیال وساتو یا بیبي جی یا بیبي زما سره دوه جوړې وې که نه نو زه غریبانانو کره لاړم په لاره کې ولاړ نو اختر له ورسره سامان نه نو ما وله یو جوړه یې نه ورکړه څومره ثواب به دې شوي بچې چې اوس ته خبره وکړم اصل کې چې دا کرونا راغله که نه نو د خلکو روزګارونه هم بند شو د خلکو کارونه بند شو هر چا به وي چې د خپلو بچو له څه وګټم او کور ته به له یوسم اختر را روان دی زبرګي چا له پیزار والم چا له جامې والم هغه د اډورزاني خو په دې سفید پوشو خلکو باندې ډېر اثر پرېوتو لکه یو رشکې والا به والو که هغه غریب ټوله ورځ رشکه وچلوي ماښام داسې 1000 روپۍ 1200 روپۍ کور ته یوسي نو بچو له ورپسې غوړي والي سبزي به پې وله والي 100 سودا به پې وله والي روژې ماتې له جي
مونږ چې کور ته تلو زه به یو ورځ کور ته تلم په لاره ته کې ماشومان سم ډېره مور ته وایي لکه چې زموږ کپړې نشته مونږ په اختر کې ساتو چې زه لاړم ما پاپا له ټوله خبره وکړه نو پاپا ورته وایي ما کپړې وروړې اور کوي چې هغه واچوي لکه مونږ ځم د هغه پلار ځم لکه د هغه پلار ښکارنده خو پلار وفات شوی نو هغې ته لکه زه لکه داسې ښکارم چې زه د هغې پلار یم بیا سمې لکه یتیمانان دي ماشومان دي یتیمانان دي نو دا خو ډېره ښه خبره ده دا خو ډېره د ثواب خبره ده په هره محله کې به داسې دوه درې کورې وي چې به سفید پوشه وي یا به ډېره جزانان یې څه غټ غم به ورکر راغلی یا به یې پلار وفات شوي د کور به دکه یو وارث وي چې هغې به ګټه کوي یا به یې داسې مشر رور وي چې خدای مکه په هغه به دا بیماري راغلي نو هغه به وفات شوي نو که موږ دا سوچ وکړو چې دا ورکړه د الله سره ده دا ښېګړه د خپل ځان سره ده چې ته دغه غریب خلکو لا دغه سفید پوشه خلک ګوره دا سفید پوشه خلک داسې دی بچې چې دی چاته لاس نه نیسي دی خیر نه غواړي دی زکات نه غواړي په ځان به سخته تیره کې سپوره روټۍ به وخوري پوه شوې د چټنۍ سره به هغه روژه ماته کې هغه به وخوري خو چاته به دا نه وایي چې ماله یا په دې کنډول کې اوړه راکې یا ماله په دې پلیټ کې ترکاري راکې یا ماله یو ډوډۍ راکې نو موږ له پکار دي موږ ته خو پته لګي چې دغه مالي خلک یو چې یاره دا کرونا راغلی ده نو د دې خلکو به سهالي پکار دي موږ له چې موږ سوچ وکړو او مال الله څه لږ ډېر شته راکړي دي نو که زه هغې ته یو بوجۍ وړه هغې له یو دړۍ چیني هغې له یو ډبګې غوړي هغې له یو دړۍ سبزي یوسم نو په دې باندې زما په مال کې هېڅ کمې نه راځي روجي چې سټارټ کوي زما پلار ټول زکاتونه ټول ورکړي وو ټولو غریبانو ښه خبره ده بچي دا میاشت خو د زکاتونو ده د خیراتونو ده نو پکار دی چې په دې میاشت کې موږ زکات وباسو هغې مستحقه خلکو له ورکړو چې څوک مستحق دي د دې لکه هغه خلک چې هغه غریب خلک دي هغه نه چې خپل خپلوان هم دي او هغې ښه سرکاري نوکرۍ دي او ښه هغې ګټي ښه راوړي په دغې خلکو زکات نه کیږي دا په غریبو خلکو کیږي په هغه لاچارو خلکو کیږي په یتیمانانو کیږي په مسکینانو کیږي نو پکار دی چې موږ دغې خلکو له زکات ورکړو چې دا روجې دا میاشت هغې په دې باندې تېره کړي تاسو به زویا زمونږ ځای کې یو غریب یتیمه غونډه کې وه خلکو کې به نوکري کوله لکه کار به چا کره کو ښه نو هغه یو بیا زما مور یاغل وه نو هغې ته ویل وي تاسو کې خو د ماشوم کپړې نشته زما یادوي نو زما مور ورته ووي سبا راشه چې سبا در به کم دله در به کم شاباش ډېره ښه خبره ده وګوره چې سبا له راشه نو که ستا یوه جوړه وله ورکړي زویه ستا پنځه شپږ جوړې دي که یو جوړه وله ستا ورکړي نو ستا خو پیسه نه ځي نو دغه شان موږ له پکار دی چې موږ په دې وخت کې دا سخت وخت دی چې خلکو سره لاس او امداد وکړو او لاس امداد څه دی د خوراک دی د خېټې دی او د جامې او د پیزار دی او بیا دا زبرګي اختر دی موږ له پکار دی چې په دې اختر کې هم د خلکو سره مدد وکړو که په کور کې هم څه پخ کړي او د اختر پر ورځ به که رسې یوسو نو په دې موږ څه کمیږو نه او که زما د اختر جامې وي خلک نه وایي موږ مشران وي روغ صورت اختر دی دی که نه ما ډو نوې جامې نه دي اچولې دا جامې زما د تېر اختر جامې دي لورو نو چې زه روغ یم صحت مې روغ دی پوه شوې او د دې بیمارۍ نه خدای بچ کړی نو زما روغ صحت اختر دی چې زه نوې جامې واچوم زه په کټ پرته یم یا ټوخېږم یا مې تبه ده پرېږه ستا خبرې له راځم نو زه به په هغه نوو جامو څه وکړم زه به په هغه ډېرو خوراکونو څه وکړم نو وي روغ صورت چې کوم دی نو هغه اختر دی او په دې اختر کې دکه غریب خلک چې موږ ځان سره راجمع کړو او دغې غریبانانو خلکو کره څه پاخه کړو ولیږو یا د هغې څه مدد دی هغه مدد ته هغې وکړو نو بچې زمونږ مذهب چې کوم دی هغه موږ ته دغه د انسانیت سبق راکوي لکه بکسونه وګورئ جینکو ستاسو به هم د دنیا جامې په بکسونو کې پرتي ښکلې ډک ډک د کارونو جامې جوړې به هم پرتي دي که نه دکه شان به زمان پرتي دکه شانتې به ستاسو د میندو هم پرتي او چې ودونه راشي نو موږ نورې نورې یلو وکه زړې زړې ناچو نو که دغه جوړې هم راوالو
دغه خو هم نوي دي که دغه هم راوالو او موږ یې چاله یو خیراتي ورکو او د هغې اختر پې ګرم شي او هغې سنبال کړي شي دغه ماشومان یې دغه مشران یې میندې نو څومره ثواب دی چې په بکس کې پرتې دي نو هغې دې واچوي که نه چې دا دونه ډکې ډکې المارۍ پیزارونه په ډبو کې پراته دي او هسې لګیا دي زړېږي او په ډبو کې زړېږي نو هغې له دې ورکو که نه هغې دې واچوي جی یا بي زما پلار د اختر په شپه باندې کپړې والا غریبانو ډېور کړي چې چا مړ نه وي چا پلار ټول غریبانو ډېور کړي ډېره ښه خبره ده جی کرا ورځ یو ښځه راغله زما مور ولا 500 روپۍ ورکړې ډېره ښه خبره چې د چا څونه په وس پړ دی ضروري خو نه چې زرګونه چې د چا 500 د وسه کېږي د چا 1000 روپۍ د وسه کېږي نو پکار دی جی یا بیبي مونږ چې چاله سوال کوو نو د هغې ثواب مونږ ته راځي بالکل د هغې ثواب مونږ ته راځي ګوره زموږ دین هم مونږ ته دا ښیي همدا ښیي چې د یو بل سره مدد وکړې د غریبانانو خلکو سره امداد وکړې دوی له څه ورکړې ګوره چې مونږ غریبانانو خلکو سره امداد وکړو د جامه کپړه د پیزار نو څوک هم داسې بې بسه پاتې نه شي یي به که نه جی یا بیبي هغه ورځ مونږ کره جینۍ راغلی وه ما ولا خپلې ټولې کپړې ورکړې ډېره ښه چې کومې جامې ته ناچې که نه لورو او هغه هسې په بکسونو کې پرتې دي نو دا اسراف دی دا ګناه ده په ګناه کې هغه په اسراف کې راځي نو چې هغه جامې ته والو غریبانانو خلکو کې تقسیم کې هغې له یې ورکې نو دا ستا ثواب شو مونږ چې خلکو له یو جوړه ورکوي مونږ ته بله ثواب میلاویږي میلاویږي د هغې په ډبل تاله خدای درکوي دا ما زما وکړي دي که ما په یو جوړه لاس اوچت کړی دی او چاله مې خیراتي ورکړي د هغې په ځای ماله خدای درې څلور جوړې راکړي که ما په پیسو لاس اوچت کړی دی او هغه مې ورکړي دي نو زما مال حال صفا شو الله تعالی ماله د هغې په ډبل خدای راکړي دي زموږ مال حال صفا شي تاسو وی لورو یا بیبي ما ترور لور د هغې له ټولې کپړې ورکوم چې ما کومې زړي نو ډېره ښه خبره ده بس د ترور هغه لور به دې غریب وی او زکات هم پلار وکړو چې د چا پکې وس چلیدو د زکات ډېره ښه خبره ده نو خلکو له پیسې ورکړې وي قسم ورکړي اوړه چیني غوړي هم یا ورکړي مونږ راشن یې ورکړی وي راشن هم ډېره ښه خبره ده ورکه تاله راځم چې راشن هم ورکړو نو کم از کم د هغې هغه روژه خو به په خیر خیریت تېره شي په خوشحالي چې زه ډوډۍ به پکې پخه کم کټوې به پکې پخه کم او روژه هم ده نو دی به نو څومره ثواب به م شو څومره دواګانې به یې درته کړي او الله به منظوري کړي قبول کړي او الله تعالی به ستا پلار له د دې په ډبل ورکړي جی لورو یا بیبي زما پلار غټ غټ پیکونو کې چیني او په ګوتو کې هر څه یې بند کړي او چې ما هغه کورونو کې ویشل نو هغې ته مې ګناه شا الله دې دله ډېره تېره درکړي وګوره وي زما پلار په پیکټو کې هر څه بند کړي او ما کور په کور وویشل نو لورې هغې به راته څونه دوا کړي چې د روژې میاشت ده او موږ له دې راشن راکړو راته یې وویشو څه دونه خوبۍ چې زموږ هغه روژه خو به په خیر خیریت تېره شي زه خو درته ویم چې هر انسان په خپل وس پړ دی که څوک خیرمار کوڅې له راشي او هغه غریب دی هغه خیرمار دی تا ولې 100 روپۍ ورکړي بس تا به دغه بسو نو لورې مونږ له پکار دی چې مونږ دکه شانتې خیراتونه ورکو زکاتونه ورکو چې د چا وسي طاقت یي ښه دا راته ووایه چې سرسایه چا ورکړې وه سرسایه پېژنې او جی د سر صدقه شاباش او په کور کې چې څومره بندیانې د اختر نه مخکې پکار ده چې د زبرګي اختر د ورځې نه مخکې دغه سرسایه راټوله کړو چې فی کس په کور کې 10 کسان دي 15 کسان دي او هغه راټوله کړو یو غریب سړي له د اختر نه مخکې ورکو چې هغه په اختر له ځان له سود سودا وکړي یا مونږ خو د اختر په شپه باندې سرسایه ورکوو نو ګوره د اختر په شپه هم ورکوي خو د اختر نه چې یو څو ورځې مخکې ورکې د هغې حاجتونه خو پرې پوره شي که څوک به پرې بچي له جامې والي څوک به پرې اختر له ځان له سودا والي زما پلار چې په روژه کې سودا راوړم زما پلار سره ورته څوک که نه زما پلار به هغې له وغوښته شاباش ښه چې لکه چا باندې به یې سودا راوړو څوک غریب و نو هغې له به یې ماغېسته نو دا څومره د خوشحالۍ څومره د نیکۍ خبره ده ښه جي یا بي زما پلار د اختر په شپه د بنګړیو د کونونو د هر څه روډي دا په غریبانو ټول ورکې په تقسیم کې نو د جنکو خو دغه پکار یې بچي زمونږ دین چې کم دی که نه هم دکه د انسانیت لار مونږ ته ښیي دا انسانیت دی لورې چې ته په خپله خوشحاله تا کره هر څه شته او دا بل د په ګاونډ کې د 3-4 کسان دکه چې نار نه هور دي د هغې وس نه رسي نو دا انسانیت دی یو بل سره ښېګړه کول دي ما خو درته وویل چې دا ځان سره ښېګړه ده دا هغې لوی الله سره ښېګړه ده او ولې الله تعالی وایي چې دا یو میاشت زما ده نو بچې نو الله دغه ګوري چې زما دا بنده کومو خلکو سره ښېګړه کوي نو ښېګړه د هر چا سره کیدی شي چې هغه انسان دی که نه ضروري نه ده چې هغه د مسلماني زما په ماله کې که یو داسې بنده پکې اوسي نو هغه سره هم ښېګړه کول دا ثواب دی باقي الله پوه شه او د هغه کار پوه شه خو نه
زه به ښېګړه کوم چې دا زما فرض دی دا الله تعالی ما له رالیږلي دي زما دین ما ته خو نه دا کوي زما اسلام ما ته خو نه دا کوي زموږ نبي علیه السلام په خپله داسې کړي دي تاسو وی لور زموږ مالک یو ښځه وه هغې د پلار یې مړ شوی و نو دغه ورسره نو د رجومای دپاره ورسره نو ما لاړم کور ته نو ما پلار ته ویل د دې سره څه نشته ټول خبره مې ورته وکړه نو ما ته پلار ویل بیا ورشه بیا هغې له وړه بچې دا خو ډېر د نیکۍ کار دی او موږ چې وګورو که نه موږ پښتانه یو او دا زړه خوږمن دی دا زړه ډېر دردېږي څنګه چې زما زړه دردېږي څنګه چې د بابا زړه خوږېږي واقعي چې داسې څوک په مصیبت کې مبتلا وګورو په غم کې مبتلا وګورو په سخته کې یو بنده وګورو نو هغه سختي زموږ نه برداشت کېږي خامخا زموږ زړه وایي که موږ سره 400-500 روپۍ په جیب کې موږ وایي والله به راله راکړي د دې اجر به ما له خدای راکړي خو اورېږه چې زه د دې بنده راسخته په دې ساعت کې هواره کړم نو دا موږ ته دین زموږ ښیي د انسانیت لاره چې مالک دی الله ما سره وعده کړې ده د خوراک د راکړې د ډوډۍ خو ورکه چې په سخته کې خو زه د په کار راشم که نه انسان هغه چې تر چا په سخته کې په کار راشي مسلمان هغه دی وایه لولې تاسو وي یا بېبي موږ هغه ورځ یو غریبه ماشومه راغلی ما له ټولې خپلې زړې کپړې شاباش دا خو دې ډېر ښه وکړه چې خپلې زړې کپړې دې ولر خو به داسې زړې نه وي به دا چولو وي که نه خو چې دا راته ووایم شلېدلې کپړې به چاله نه ورکوي با دې الله خفه کېږي چې ته دې چاله خیر خیرات کې هم ورکوې هغه دې شلېدلې او سولېدلې کپړې زموږ دین وایي چې څه ځان له خوښوي هغه بل له هم خوښ کړه چې کوم خوراک ته ځان لکې هغه خوراک راواله د هغې نه بل مسلمان لم ورکه چې څه جامه پیزار ته په خپله چې اکه شانته هغه لم ورکه چې ته شلېدلې ورکې ستا هغه خیر خیرات خو لاړو تباه او برباد شو جي مونږ رابل ورڅخه زراله سم فریاد یې مونږ ته وکړو نو مونږ والا زما والا ټولې خپلې کپړې م ورکړو زما نیا والا 2000 روپۍ م ورکړې شاباش نو بس تا د نیا به وس چلېدو الله دې ټول مؤمن مسلمانانو هم دقه شانتي کړي خلک هسې خو فریاد نه کوي خو غریبه به وکړي وس پې نو نو ځکه به یې درته فریاد کو چې دوی له خدای شته ورکړي دي کور به هم لیدلي ستا مور او نیا به یې لیدلي چې دوی به ما سره امداد وکړي خو دا ډېره ښه خبره ده جي راځم تا لزویه یا وی چې څنګه موږ شلېدلې کپړې نه دا شانتې غریبانان نه چې که نه نه نو بچې نو چې ته اوس یو شلېدلې کپړې بل چا له غریبانانو له ورکړي او هغې داسې وګوري نو خو به یې وغورځېدو چې په شلېدلو کپړو زه څه وکړم هر انسان وایي خیر دې زړې دي خو شلېدلې دي نه یا وی چې موږ صحیح کپړې چې هم لګېږي چې موږ هم لږه خپل صحیح کپړې چې که نه ګوره غریب خلک په دې اختر کې دا روژه تېره شوه په دې کې او بیا خاص کر په اختر کې موږ له پکار دي چې عمدک غریبانان خلک ځان سره په خپلو خوشحالۍ کې شریک وو یا بچو دا راته ووایه چې د اختر مبارکۍ له خو چا کره تللې نه وې که تشما کره راغلي او ماماګانو ترونو تروریانو ټولو کره تللې وې یا وی موږ صرف تاسو کره راغلي نو چا که نه وتلې شاباش او تاسو راته ووایه جینکو یا موږ لاړو خو موږ ماکس هر ساعت چولې موږ سینیټایزر هر څه لګولو نو بیا تلې وه یو بچي که ماسک هم اچولی و سینیټایزر هم لګولی و خو مزه یې درته دا ویمه ګوره ما څنګه په فاصلو کې لرې لرې د یو بل نه کېنولې یې که نه او ټولو ماسکونه اچولي دي نو ما کره راغلی پلار او مور به درته ویلي نو زه راته ځکه ویمه چې تروریانو ماماګانو کره مزه یا بچیه ټول عمر پروت دی لاړ به شي کرونا ده کرونا ده کرونا ده خدای مه که ناجوړه راته نه شي نو بیا به خپه یم بیا به مبصله ناسته یم نفلونه به درله کوم او د سر دواګانې به م کوم چې خدای مه که زمان وسان وسي ناجوړه نه شي ګوره داسې کارونه مه کوئ که نه دا خو هغه ښځې دي چې د اختر سار شي نو هم مور کره ځمه خور کره ځمه رور کره ځمه پلانکې کره مبارکۍ له ځمه نو پړونې به یې د لنګ په د کټ په لنګه باندې پروتي نو یو خوا بل خوا به ګرځي دا به نه وي چې دا مرض د خدای مکه که چا کره بیماري او د ځان سره مې راوړه او دې بچو ته مې ولګېده او په دې کور کې مې لکه زما په شان زوی په بوډۍ خوا کې ده یا زوی خر مې ناست دی نو موږ ته خو په منډه باندې دا مرض لګي نو دا ښځې به خدای پوه کړي او زه خو یې نشم پورېولی او زه خو ورته منت کوم چې د خدای مسلمانانو داسې مه کوې په دې اختر کې په خپل کور کې کښېنئ په دې اختر کې یا خواښې کره یا ترور کره یا مور کره یا رور کره لاړې مه شئ دا موبایل د څه دپاره دی په دې موبایل یې تپوس وکړئ که نه په دې خیر خیریت معلوم کړئ نو ضروري ده چې موږ د سروالې بروالې یو خوا بل خوا ګرځو او نه روژه تېره شوه که نه روژه چپ شي زما خبره بچی وره روژه تېره شوه په خیر خیریت شکر دی الله تېره کړه د اختر دې ملا باندې الله په خیر تېر کړي خو د دې دا مطلب نه دی چې روژه تېره شوه موږ په روژه کې چې ته وتېره شو چې موږ روژه وه موږ به څه خوړلی نه شو
دا ټوله روژه موږ په دې روژې ماتې کې څونه د دنیا خوراکونه کړل دا میوې سړي د خدای لري دا چرګان او دا میان او دا کبابونه چې څه به د هغې خوښه وه هغه به یې راوړل نو موږ دې په دې اختر کې اړو چا کره ونه ګرځو نو څه چل به وشي خو دا زمونږ عادت دی چې موږ به ګرځو او په یو خپه به ګرځو نو کله د یوې کره کله د بلې کره او بیا به د بازو په سر ناست او دا پکې لا پرېږده راشه که تودېږي بیا به یو بل ته ورته رغاړه وځو بیا به وایي د یو بل نظارې کو قرباني کو او ښکلول به کوو او ښه به راته پته چې دا کم حالات دي په اخبارونو کې درته وایي په ټي ویګانو یې ګورې بیا هم د خدای نه یریږې او بیا هم نه یریږې د دې خلکو نه خدای دې دا مرض په چا نه راولي خو چې په چا کره راغلی دی نو دروازې ورپسې بندې شوي دي هغه خپل قسم بیا کلک په سترګو نه ویني نو زه خو دې تیاریان یم چې دا دونه هوښیار یې دومره پوه یې او دونه درته په هر څه باندې دا نشر کېږي او حالات داسې دي او ټول ملک بند دی پریشانه دی خلک بند دي ګاډي بند دي چې کوم خلک کوم ځای کې وو مکه ځای کې ګیر شو دا څنګه خلک یې چې تاسو نه یریږئ ولې حفاظت نه کوئ د خپلو بچو د خپلو ځانونو خدا چې په موږ حکومت هر څه بند کړي دي خدای زموږ دپاره بند کړي دي که نه چې وي دا خلک بچ کړو د دې بیمارۍ نه یې بچ کړو هر یو سړی هر یوه ښځه چې په کور کې کېناسته او بار بې ضرورته نه وځي او اوس خو به اختر تېر شي نو کله د یو کره او کله بل کره او د ټوپۍ په کره په سر او پړونې په سر نو د خدای خاطرو کې دا مه کوئ د الله خاطرو کې دا مه کوئ د الله نه ویریږئ ظالمانو په تاسو به راپرېږدئ په کټونو کې به پراته نو د دې بیمارۍ نه بچ کېدل نشته بس په منډه دې وړي نو نه به راته بیا څوک در نږدې کېږي خواږه خواږه بچي به درنه پاتې شي اخو کور به درنه پاتې شي نو څه به کوې او که داسې بنده مړه شي نو څوک ورته نږدې هم رپرېږدي چې مخ یې وویني جی د اختر شپې زموږ جاربان روغتې ټولې مالې صفا کړو وی بچیا مالی خو صفا کوي دا مالی خو زمونږ فرض دی چې موږ مالی صفا کو چې کور صفا کو نو مالی به هم صفا کو خو زه دغه ویم مور د چېرته تلې وه په اختر کې چا کره تلې وه ماما کره تلې وه که نه ترور کره دې تلې وه ترور کره وګوره زه داسې درته وایم چې تروریانو کره خویندې کره ګرځي او ماماګانو کره ګرځي او میندو کره ځي نو په ټلیفون دې تپوس وکړي که نه ولې ګرځي ستا مور چېرته تلې وه نه وتلی نه وتلې بس ستا مور به پوهېده نو پلار دې ورته کارېده چې د کوره به بهر نه وځي د کورنۍ بالکل بار موزي د اختر وي دا بیا هر ځای خلک ملاویږي د اختر زبرګې ورځې شپې دي بچې نو د اختر په ځان ولې ورسکور کوي یا ښه نه چې په خوشحالۍ د خپلو بچو سره په دې کور کې دننه تېر کې نو که موږ چا کره لاړو که چا کره لاړو نو څه به وشي بچې زمونږ دي نو موږ له د انسانیت درس راکوي خو د اختر ورځ ده بابا مو څه غریبانانو خلکو له یو څو ګفټه تیار کړي دي صحیح ده هغې له به یوسئ خو ښکلول به نه کوې په خیره به د لرې نه وایې او نه به لاس ملا وهې صحیح ده زما بچو تاسو هم پاسئ او تاسو هم داسې راشئ شا بېنرو داسې لاړ شئ دغه ځای نه د ماله دا مجبې راوړې شا بنري راوړه ته ماله شا بنري لور دا به ته والې ته ودرېږه شا بنري دا سردارو تر خو پېژنې که نه زما د اختر مبارکي به م ورته ووي او دا به وله ورکړي ښه او لورې دا به ته یوسې ښه د دې ځای کې دا بکیاڼه وکره نه ده هغې له به یې ورکړې د اختر مبارکي به م ورته ویې ګورې نږدې کېږي به ورته نه ده لرې نه ښه راکړه زویه لورو ته پاسه ودرېږه شا بنري دا به ته یوسې خورا وکره توت نه دی هغه توت یې لیدلی دی که دا به هغې کره یوسې ښه ته راله راکړه شا راشه لورو دا ته واله دا دربلیله چې به کره ځې او زانګې دا به هغې کره یوسې ښه او ورته به یې ویې چې نیا بیبي مې د اختر مبارکي م وې او دی راله راکړل دا ستاسو توفي دي نیا بیبي درله رالېږلي دي ټیک شوه وپخې رالی دا تاسو چېرته تللې وې شا بېنرو شا بېنرو خوشحاله شي لادیک واچه لادیک واچه لادیک واچه ښه بچې لاړې شئ دا شا بې دا یوسې تاسو چې بیا راشئ زه دله بیا خوږې مینچې پخوم د اختر یاسې ټولې یو ځای لاړې شئ ښه او چا کره خو ځې نه او ما بچې چې ته ځه راځه ما ښه اختر دی